دې اپلیکیشن ته تاسو وګورئ دا اپلیکیشن چې کومه دی د زمونږ ټوله ډیټا راخلي لیک کوي بل چاته ورکوي. ما سره دا یو ورور په انبوکس کې ما سره د خپل پیغام شریک کو چې زما په موبایل کې چې دی دا یو اپلیکیشن پروت دی. عثمان بھائی زه به دې نه پوهیم د اپلیکیشن د کوم سیټ په موبایل کې راغلی دی او د دې اپلیکیشن کار سره دا ولې زما په موبایل کې پروت دی. نو ټول معلومات تاسو شریک کوم په دې ویډیو کې. نو داسې ویډیوګانې چې کوم کوم نو پکاره د تاسو نور خلکو ته هم ورسوي. نو داسې ویډیوګانې خپل مرګرو سره شریک کوئ مخکې هم شیر کوئ. اوس دلته ګورئ تاسو د دې اپلیکیشن نوم دی ایر ډرایډ. ډېر ښه قسمونه دي. څه قسمونه داسې چې هغه څوک انسټال کړي نو هغه پر موبایل په سکرین باندې هم نه ښکاري چې ورک شي غیب شي. اوس دلته کې ګورئ دا کوم قسم چې دی د روډ چې څنګه وویل چې یار دا زما موبایل کې انسټال شوی دا کار څه کوي دا چې موږ څوک انسټال کړي څه کار کوي د اپلیکیشن د سره پر دی. دلته اوس د سکرین ریکارډینګ ته ګورئ د دې اپلیکیشن کار څه دی. دا چې موږ ته په کوم یو موبایل کې څوک انسټال کړي په دغه موبایل کې د دیو داسې وکړي چې یار خپل جیمیل او پاسورډ ورکړي. جیمیل پاسورډ ورکړي او بیا لاړ شي خپل موبایل کې بیا ځان سره یو لینک وي یا خپل ویب سایټ وي کولاو کړي. یعنې دلته اوس ما سره کولاو دی. تاسو پوهه کولو دپاره ما دغه پروسس په خپل ځان سره وکړئ تاسو پوهه کړم. اوس ګورئ دغه ټیبل من چې دا کوم موبایل پروت دی په دې کې ما دغه اپلیکیشن انسټال کړی دی. زه دلته اوس ناست یم ما سره دا موبایل را سره دی. زه غواړم چې په دغه موبایل دا کومه ګیلري چې ده په دغه کې څه پراته دي دا څه کتی شم. ګورئ دلته کې دلته که زه راشم زه په دې فوټوز باندې کلیک وکړم. دلته ګورئ د دې موبایل کومه ټوله ګیل چې دا ما سره دلته کې خلاص شو. دا وګورئ ټوله ګیلري دلته کتی شم. په دې کې څونه عکسونه دي او څونه نوي نوي راځي دلته ما سره راځي. اوس که په دغه موبایل کې ډیټا آپ وي نو ما سره به کنیکشن آپ شي خو چې کله ډیټا آن شي بیرته ما سره تر چالو شي. اوس ګورئ دلته کې زه بیا راشم زه دلته ګورم چې یار په دې کې په ویډیوز څه دي. زه بلته په ویډیوز باندې کلیک وکړم ما سره بلته ګورئ کومې ټولې ویډیوګانې چې دي هغه به ما سره دلته کې ټولې د را خلاص شي او راځي. دغه ویډیوګانې زه په دې موبایل کې زه سیو کولی شم کتی هم شم. اوس ګورئ دلته کې دا اپلیکیشن نور څونه خطرناک دی نور څه کوي اوس دا هغه وایم. اوس دینه اخوا زه راځم ګورم تاسو ته ښایم چې دا اپلیکیشن نور هم څه کولی شي په موبایل کې چې کله موږ ته څوک دا انسټال کړي. اوس زه راځم دلته کې ګوره بیا تاسو ته ښایم دلته کې وګورئ میسیجز. دلته کې وګورئ زموږ ټول پیغامونه چې کوم دي دا هم دا بل کس ته وړی شي ورکوي. ګورئ دغه جیمیل په ذریعه سره. اوس دلته کې تاسو ګورئ دلته کې ما په میسیج باندې کلیک وکړم دا اوس لوډینګ کوي او هغه ټول پیغامونه چې څونه دي هغه زم د موبایل چې کوم دي هغه به هم داسې راشي. دلته کې دې ته اوس لږ صبر کوو انټرنیټ سره هم د تعلق ساتي. اوس ګورئ څونه کسان چې دي په میسیجونو په لیست کې بیا د یو کم میسیجونه چې کوم دي هغه ټول به موږ سره دلته کې راخلاص شي بیا موږ دا کولی شو دا ټول وګورو. دین اخوا د اپلیکیشن نور څه کوي اوس ته هغه هم ښایم. دین اخوا دا هم ته دا هم ښایي چې کوم موبایل کې د موږ مثال کو دی کس سره موبایل کې مو ریکارډ څونه دی خپل سپیس څونه دی او څه پکې یو سره دي څونه فل دی څونه اوس ځای پرېږدي. اوس دلته ګورئ بیا موږ کتی شو چې د کس سره موبایل کې چارج دا وختې څونه دی څونه چارج دی ورسره موبایل د وائی فای سره کنیکټ دی که 3G 4G یوز کوي کم سیم کارډ یوز کوي هغه هم کتی شو. اوس ګور دي کې بیا چې موږ ته څوک ته انسټال کړي هغه نور څه کتی شي هغه زموږ کال لاګز کتی شي. دا موبایل پروت دی. اوس ګورم چې په دې باندې څوک کالونه کوي یا په دې موبایل باندې چاته کالونه کېږي دا ټول دلته کتی شم. دا وګورئ ما د ډیوریشن ښه یار 9 بجې 6 بجې اټو بس کم ټایم کم تاریخ باندې کم نمبر ته کال کېږي یا دې ته کال کېږي هغه ټول ځای کتی شم. یعنې که دا اپلیکیشن ته چا انسټال کړی هغه دا کتی شي چې موږ چاته کالونه کوو موږ ته څوک کوي په څه ټایم باندې کې هغه دا کتی شي. نور په دې اپلیکیشن کې څه سسټم دی دلته ګورئ. دې یو بل اپشن دی چې دا اپلیکیشن موږ ته څوک انسټال کړي هغه معلومولی شي چې موږ په کوم ځای کې یو چېرته کې یو چېرته روان یو هغه هم دا هم کتی شي. دین اخوا څوک هغه څه کولی شي دا اپلیکیشن چې موږ ته څوک انسټال کړي. اوس ګورئ دلته کې میررینګ که په میررینګ باندې کلیک وکړم دلته کې اوس ګورئ نو هغه بل کوم موبایل چې په دې کې د اپلیکیشن انسټال دی دا ما سره د دې موبایل ټول سکرین راواخلي دلته به ما ته ښایي زما موبایل کې ما سره ټول دلته کې راخلاص شي. اوس ګورئ ښه د لوډینګ کې د انټرنیټ سپیډ زما لږ سلو دی نو لږ په قلاره په مزه سره در سره راځي. سکرین چې کوم د دغه موبایل دلته ما سره راغی. دا وګورئ تک تور په دې وجه باندې ښکاري چې یار په دې کې څه نه دي شروع زه به داسې کولاو کم داسې ګورئ دا به زه کولاو کم پله لاک دی. نو تاسو ګورئ ښه دلته کې دا ما ته اوس دا اوس کولاو شوم دا ما ته ښایي چې دا وګورئ دې کې څه سم کوم دلته ګورئ ښه زه دا سکرین داسې بوځم
اوس دا داسې بوزم داسې کوم سم کوم چې څه هم زه دلته کې کومه دا ما سره دلته کې ښایي که دا موبایل لاک شي هم به ما ته ښایي لیکن مطلب دا اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړي هغه داسې کتی شي چې موږ داسې موبایل کې لګیا یو ځان نه چیټینګ کوو سم کوو هغه ته ولته مکمل پارټ ټایم لایف ښکاري دین اخوا نور فیچر به دي کې څه دي اوس دلته یې ګورئ داسې کې ګورئ په دې کې کیمره زموږ د موبایل نه کولی شي زموږ ډایرکټ عکس اخیستی شي هر څه کولی شي مطلب زموږ د موبایل چې کوم ټول وي زموږ کنټیکټ لیست هم کتی شي زموږ سره په کنټیکټ کې څوک دي څوک نه دي چا نمبر زموږ سره سیو دي ټول هر څه کتی شي مطلب دا دی چې زموږ د موبایل ټول کنټرول د دغه انسان سره راشي اوس خبر دا چې دا اپلیکیشن یوازې دا نه داسې ډېر شي قسم اپلیکیشن دي دې نه ځان څنګه ساتي ځان څنګه بچ کوئ نن سبا ټیکنالوژي کا مطلب دا ډېر زیاته جدید شوي ده ایډوانس شوي ده نو کوشش کوئ چې هیڅ چاته هم خپل موبایل مور کوئی په لاسو کې چې یار د موبایل درواله به دي کې څوک موبایل غواړي چې راکا کال پې کوم داسې کوم لږ په کار مې دی مور کوي چې موبایل سیوا د هغه انسان نه چې تاسو بیا د ټرست وي یقین وي نور خپل موبایل خیال ساتي زموږ د کوم ټیکنو انفینکس سامسنګ دا ډېر زیات زر په اسانه داسې کار کې اوس آیفون چې وي نو آیفون سکیوري هغه به داسې هر یو کس نشي کولی هغه ډېر مشکل مطلب دا هغه ټریک کول نو د اپلیکیشن تاسو کوم دا کار کوي ضرور ته مطلب جواب ورکړو چې تاسو مګر دا اپلیکیشن دی نو چا سره وي که غواړئ چې زما ډېر څوک نه ګوري د اپلیکیشن ختم کړئ او ان شاء الله دغه شانتي نورو معلومات لپاره ویډیوګانو لپاره هم مو سره په دې ویډیوګانو کې اوس ویډیوګانو تاسو په خپل پیج باندې اپلوډ کوم ټیک ټاک یوټیوب کې هم اپلوډ کوم نو امید لرم ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ ان شاء الله ملاقات به کیږي په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان